کرکټ لوبه په 14مه پېړۍ کې په انګلند کې رامنځته شوه او بیا له هغې ځایه په مختلفو لارو نورو هیوادونو ته ورسېده. په لومړیو کې خو هغه خلک جریمه هم شول چې د کرکټ لوبې له کبله به کلیسا ته ناوخته تلل. یو مفکوره دا وایي چې د کرکټ لوبه هغه وخت پیل شوه چې شپنو به پر خپلو لکړو تیږې وهلې. په پیل کې کرکټ تر ډیره انګریزي لوبه وه، خو کله چې برېټانیوي امپراتوري په چټکۍ سره پراخه شوه نو انګریزانو دغه لوبه له ځان سره نورو سیمو لکه استرالیا، افریقا او هند ته ورسره یوړه. دغه پخوانۍ مستعمرې اوس هم په کرکټ کې د انګلستان له ماتولو ډیر خوند اخلي. د 1970 لسیزې د پای په کلونو کې د کرکټ لوبه د یوې یاغي بڼې نه د لوبو د نړیوالې لړۍ له کبله په دوو برخو ویشل شوه، یعنی 11 یو طرف او همدومره بل طرف ته شول او ترمنځ یې لوبه ترسره شوه. ډیر دې کار یا د لوبې ته ډیره رنګیني ورکړه او همدا یې بڼه وګرځېده. د کرکټ په برخه کې لومړی قانون په 1944 کې جوړ شو. لومړنۍ رسمي ټسټ لوبه په کال 1870 کې د استرالیا او انګلند ترمنځ د استرالیا په میلبورن کې ترسره شوه. لومړۍ 20 ورځه لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په کال 2015 کې ترسره شوه. یاده لوبه په 1920 کې د راډیو له لارې خلکو ته وړاندې شوه. په 1946 کې په تور او سپین ډول د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون له لارې وښودل شوه او په 1968 کې په رنګه خو ساده ډول د ټلویزیون په مخ ولیدل شوه. لومړی به کرکټ لوبه په ساده یعنی سپین یونیفورم کې ترسره کېده. د لومړي ځل لپاره د استرالیا او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ په رنګه لباس او یو ورځني فارمټ کې ترسره شوه. لومړنۍ د شپې او ورځې دوه برخیزه لوبه په کال 1909 کې د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ د استرالیا په سیډني کې ترسره شوه. لومړی به له سور رنګي توپ څخه ګټه اخیستل کېده ځکه چې لباسونه د ټولو لوبډلو سپین وو، خو د رنګه لباس په رایجولو سره سپین توپ په 1970 کال کې جوړ شو او ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. په نړیواله کچه لومړنی کرکټ کلب په انګلستان کې په 1980 کال کې جوړ شو. له هغې وروسته بیا په 1980 کال کې د ماریا لیبون کرکټ کلب هم جوړ شو.